دی کنه والله اعلم. خدای ورو سوال کړی دی چې یو سړی دی په منځ کې خطا شو او هغه باندې سجده سهو لازم شو، خو سجده سهو ته یې رشو ولاړ سلام یې وګرځوله دی به وسک. الجواب بعض علما دا وایي دی به د مونځ بیا راګرځي، بعض علما دا وایي د سجده سهو به راګرځي که هر وخت کې دته یاد شو به دوه سجدې دي ولګي. او بعض علما وایي د دنه د سجده سهو ساقطه شو مونځ یې صحیح دی. او صحیح خبرم دا ده زما خپل ځاني په دې زړه مطمئن دی که چېرته دې سړي ته نږدې را یاد شو، یعنی یو سړی دی منځ کې خطا شو سجده سهو پې لازم شو، سجده سهو ته یې میره شو کور ته لاړ، کور ته یې څنګه ننوتو را یاد شو ما سجده سهو مانه پاتې شو، دا وخت ډېر شو که لږ دی لږ دی بس دوه سجدې دې ولګوي. یو سړی دی مسخوتن خطا شوی دی او سجده سهو ته یې شو سهار ورته را یاد شو چې ما نو سجده سهو پاتې شوی. د محققین علماء بیا دلته دا تحقیق دی چې د دنه هغه سجده ساقطه شو لکه چې دومره وخت پکې تیر شو او مونځ یې څه دی هغه صحیح ده. خو بیا هم که یو سړی د سجده سهو په هغه وخت کې م ولګوي د احتیاط دپاره نو لا حرج په دې کې څه حرج او ګناه پکې